د لوګر ولایت مرکز پل علم اړوند هونی سفلا سیمه کې د پل علم ښاروالۍ له لوري د 13 میلیونه او 200 زره افغانۍ په ارزښت سره د درې رغنیزو پروژو کاري چارې د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. ورته مهال د پل علم ښاروالۍ مسؤلین وایي په دغه پروژو کې د 3 کیلومتر په اندازه د ښاري کوڅو د کوڅو څنګ لښتیو او 1500 متر په اوږدوالي سړک پخول شامل دي چې په 15 میاشتو کې به کاري چارې بشپړې شي. کې شاوخوا 3000 متر طول باندې جوړ دي په سړکونو اطرافونو ته او 15 پای پلچکونه دي او 1500 متر په طول باندې په اساسي ډول باندې د سړکونو کانکریټ ریزي او په پاخه او اساسي ډول د سړکونو جوړول دي. بودیجه د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه تمویلېږي 13.2 میلیونه افغانۍ د دغه پروژې قرارداد ده. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکو د مسؤلینو د حد څخه د بیارغونې کارونو تر سره کېدو سره د خوښي خودلو سربیره وایي د ژمي په موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې تر دې وروسته به مشکلات حل شي. مردم با تکلیف بود، شاخه‌ها پر میشد او در سرک میرفت دیگه، سرک خراب میشد. حالا ما خیلی تشکر میکنم از شهروال محترم. منانه ساینه د کور د مخ کې د زمای باور باران بو خاطر بو اوس الحمدلله پختا کوڅه اوس پخېږي لښتي پخېږي. د ویلو د چې په یادو پروژو کې 150 کسانو ته د لنډې مودې لپاره د کار زمينه برابر شوې ده او موخه د باد او باران پر مهال ښاریانو ته د تګ او راتګ اسانتیا رامنځته کول ښودل شوې دي.